ولسمشریزو ټاکنو ته نومان ګلبدین حکمتیار رایه ورکړه. د رایې اچونې نه پس کومې خبرې وکړې د هر سره په دغه ویډیو کې وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. د ولسمشریزو ټاکنو نومان ګلبدین حکمتیار په داسې حال کې رایه ورکړه چې وړاندې یې نوملیکنه نه وه کړې او پر تذکرې د ټاکنو کمیسیون لخوا سټیکر نه و لګول شوي. ښاغلی ګلبدین حکمتیار صندوق ته د رایې پاڼې تر اچولو وروسته خبریالانو ته وویل د او د کورنۍ یوه غړی هم پر خپلو تذکرو سټیکر نه دی لګولی. د هغه په باور هر څوک چې د افغانستان تذکره لري باید په ټاکنو کې د رایې ورکونې حق ولري. د ولسمشریزو ټاکنو دغه نومان همداراز ادعا وکړه چې سټیکر د تکلف وسیله ده او هدف یې دا دی چې په ځینو سیمو کې خلک له رایې ورکونې محروم کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اعلان له مخې یوازې هغه کسان په ټاکنو کې د رایې ورکولو حق لري چې وړاندې خپل نومونه ثبت کړي او په خپلو تذکرو یې سټیکرونه لګولي دي. د ټاکنو کمیسیون څو میاشتې وړاندې په شرایطو د برابرو کسانو لپاره د نوملیکنې تقویتي پروګرام پیل کړ او هغه کسان چې په بېلابېلو لایلو نه وو توانېدلي چې تیر کال د ولسي جرګې د ټاکنو پر مهال نوملیکنه وکړي خپل نومونه ثبت کړي. دا دوهم ځل دی چې افغانستان کې له ټاکنو وړاندې د رایې ورکوونکو نوملړ چمتو کیږي. د تیر کال د میزان 28مې د ولسي جرګې ټاکنې هم په همدې معیار ترسره شوې. د ټاکنو کمیسیون د پریکړې له مخې چا چې نوملیکنه نه وي کړې که څه هم په شرایطو برابر وي د رایې ورکونې له حقه محرومیږي. نو تاسو چا ته رایه ورکړه دوستانو لاندې په کمنټ کې را سره د هغه نوم ولیکئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.